عزتمندو په دغه سیټ کې چې ما کومه ویډیو لګولې ده د دې به درته په اخره کې یو دوه خبرې کول غواړم. عزتمندو نن هر طرف ته سیلابونه دي، بارانونه دي او دغه سیلابونو یو خطرناک شکل اختیار کړی دی. هر طرف ته تباهي جوړه کړې ده، په مسلمانانو باندې هر ځای کې تکلیف جوړ شوی دی. نن د خلکو کورونه لاړل، اوبو یوړل، هر طرف ته تکلیف ته مصیبتونه دي په خلکو باندې. دا ولې راغلي دي عزتمندو؟ هر څومره حالات چې راځي نن سبا په انسانانو باندې دا د هغه په اعمالو د وجې نه راځي. که چېرې دغه کس ښه اعمال کوي نو بیا به فیصلې د الله د طرف نه ښه راځي، ښایسته به راځي. او که چېرې دغه انسانان بد اعمال کوي نو بیا به د الله د طرف نه فیصلې هم هغه شانتې راځي چې څنګه زموږ اعمال دي. عزتمندو دغه تکلیفونه چې راځي په انسانانو باندې نو په دې کې د الله د طرف نه انسانانو ته یو میسیج پکې پروت دی. هغه دغه دی چې ای انسانانو بس دی د غفلت د خوب نه را بیدار شئ، را پاسېږئ او توبه وباسئ، استغفار وکئ، یو الله طرف ته رجوع وکئ، په قرآن و حدیث باندې زندگی تیرول شروع کئ، د بې حیۍ کارونه توبه وباسئ، ګناهونه پرېږدئ. نو عزتمندو هوښیار هغه کس دی چې هغه په خپلو اعمالو باندې نظر واچي او د الله نه توبه استغفار وغواړي. عزتمندو دغه سیټ کې چې کومه ویډیو لګېدلې ده د دې خور خبرې لږې واورئ، بیا په اخره کې یو دوه درې خبرې کول غواړم. تصویران څنګه د دې ښځو نه دوی وباسي چې ګیلاس کې اوبه هم ورکوي نو تصویر وباسه، چې ګیلاس کې اوبه هم ورکوي نو تصویر وباسه. ولې موږ د چا ښځې نه یو، فرد موږ تورسرې نه یو، موږ لرې په تابوت ته نه نرسه هر څه په پټ مخ راکړي. زموږ د په ویډیو نه شور کړي چې موږ دله دا پیسې ورکړو او دله موږ زکات خیرات ورکړو. شناخته کارت چې نه ورکړي پیسې نه درکوي، چې ښه سړو لیدلی نه نو پیسې نه درکوي. ولې څه چل دی؟ ولې موږ ټوله بې غیرت یو چې موږ ته به خلک پیسې په شناختي کارت راکوي، دوی د خپلې ښځې راولي چې زه عزتمندو تاسو د دې خور خبرې واورېدلې. دې نه پس تاسو په خپل ګریوان کې سوچ او فکر او غور وکئ چې آینده به دغه عزم کوو چې راشن ورکولو په وخت کې به کم بې وصله یا کم بې وصله به تصویر نه وباسو، نه به ترې ویډیو کوو. البته چې ډیر خلکو ته یو میسیج ورکول غواړي د امداد کولو، چې کله راشن را جمع کړي نو بیا د هغې نه یو تصویر دوه وباسه، یو میسیج ورسره ولیکه چې دغه وخت کې د خلکو سره د مدد کولو وخت را پاسېږئ، را بیدار شئ او د خلکو سره مدد او کومک وکړئ. نو الله دې موږ له په دغه خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې موږ ټول نیکان او صالحان کړي.